أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحدث الخبر مخکې د الله پاک د نعمتونو بیان وشو. حضرت ابراهیم علیه السلام مبارکی چې د یهودو یا د مشرکینو کم غلط خیالاتو د هغې رد وشو. وس الله پاک بیان کوي د هغې خلقو په باره کې کم کسان چې په غلط فهمۍ کې دي ردینا چې دو ګناه کوي او خپل ګناه پټي او د دو خیال داده چې د دې په باره کې به زمونږ تپوس ونه کړی یا زمونږ سره به د دې حساب کتاب ونه کړی. نو الله پاک فرمای ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. او خیال مکو په الله پاک باندې غافلا د نا خبره عما يعمل الظالمون د هغه کارونو په باره کې چې ظالمانه کوي. یعنی کم خلق چې ظلم زیاته کوي، شرک کوي، کفر کوي، نور جرمونه کوي، نو دوی دا خیال او ګمان نه کوي چې زمون دا کارونه به د الله پاک نه پټ پاتې شي، الله پاک به د دینه نه خبر. بلکې پسمکا اسمانونو کې د الله پاک نه سشے پټ نشي پاتې کېدی. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. د الله پاک نه سشے پسمکا اسمانونو کې پټ نشي پاتې کېدی او هیڅ قسمه ګناه دې سنشته چې هغه د ځمکې نه انسان بهر توزی په بل ځای کې خامخا پسمکا کې به ګناه کوي. بل دا چې ظالمان په دې غلط فهمۍ کې دي چې زمون دا کارونه دا بد دي، ناحق دي، الله پاک ته ناخوښ دي، دغه شان د الله پاک نافرمانی ده، نو بیا ولی په من باندې عذاب دارک نه راځي؟ ولی په دنیا کې بیا په من باندې فراخي د مالونو، د نعمتونو، د اولاد، دغه شان د صحت، د بدن، د فصلونو او نور خوشالیانه په مونږ باندې پر دنیا کې ولی راځي چې زمونږ دا کارونه الله پاک ته ناخوښ. نو الله پاک دا غي په باره کې فرمایي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. دا ظالمان خلق دي په دوکه کې نه پریوزي ردی خبره چې په مونږ باندې عذاب بیا ولی ناراضي. ځکه دا زما قانون دی چې داسې خلق چې هغه نافرمانی کوي एकदम یې نه راځي. زما قانون دا دی چې زه دوله مهلت ورکوم، د څه وخته پورې دوله مهلت ورکوم. واملی لهم ان کیدی متین. زه دوله مهلت ورکوم خو یقینا زما گرفت هغه بیا ډیر سخت دی، ډیر قوت او طاقت والا. نو الله پاک فرمای یقینا یؤخرهم مهلت ورکای دوی لیوم د هغه ورځې د پاره، یعنی هغه ورځې ته تشخص فيه الابصار چې قړاغي به پاتې شي پاغي کې سترګې. دا سترګې به بیا دسی چې نه به پټي نه به غړېدلې، بالکل
لکه تاسو به د قربانۍ د ساورې لیدلی چې کله دی حلال شي ذبح شي د دې نه وروستو د ده سترګې په یو عجیبه انداز باندې پاتې شي چې انسان ورته ګوري نو د هغې سترګو نه د ذبح نه وروستو د سترګو په وجه د انسان په زړه کې پې رحم بیا راځي. الله پاک وایي زه یې هغې ورځ ته وروستو کومه د هغې پورې وله مهلت ورکړه. ځکه د هر چا دپاره یو وخت او یوه نیټه مقرر ده، د دې د وجې نه په ده باندې ډایرکټ عذاب چې نه راځي، ډایرکټ چې دی نیوی کېږي نو دا د هغې مقررې نیټې پورې دته مهلت ورکولی کېږي، دی رستو کېږي. دی دې په دې غرور او تکبر کې نه راځي چې زما دا کارونه چېرته د الله پاک په نس باندې ښه دي ځکه ماله مهلت راکولی. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم منډې به وهي مقنعي رؤوسهم کته کړي به یې سرونه خپل اوچت کړي به وي سرونه خپل لا يرتد إليهم طرفهم نه به واپس کېږي دوی ته نظرونه ددو، یعنی د دغه ورځې د هیبت د وجینا د وحشت او د یری د وجینا دوبه دا سرونه داسې برکړي لکه څنګه چې ساوره وتریږي او د تریدو د وجینا تاسو به خیال کړئ دا ساوره د غړانګ او د سی بیا اوچته داسې په یو دغه نظر باندې ګوري او دې بیا خیال نه کوي، نه خپل ځان ته خیال کوي او نه خپل ځان طرف ته خیال راځي، بلکې وافئدتهم هوا زړونه ردوبه الوتي وي، یعنی خالی به د عقل او د پوهې. په ساوري کې خو عقل نشته لیکن شعور په هغه کې دومره شته چې کله دی په خپل حالت باندې روان نو کوم ځای چې کند راځي یا د نقصان ځای راځي د هغې نه دی بچ کېږي، بل طرف ته ګرځي، په سیټ کېږي یا په قلاره کوزېږي، په قلاره خېږي. خو کله چې دی وتریږي نو که ستاسو خیال دی بیا د چت نه هم ټوپ کوي، دی د غره نه هم ټوپ کوي، دی خپل هلاکت هېڅ شي ته بیا نه کوي. د ده دا زړه داسې یي لکه د ده نه الوتی، یعنې بلکل خالي شوی د پوهې. نو دغه دومره د هیبت او د سختې ورځ ده چې انسان به هم په دغه کیفیت کې د ساوري په شان د ده نه به هم د یری د وجې نه رده د زړه الوتی به، یعنې خالي به د پوهې او د سمج. الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وانذر الناس او ویره وخلق یوم یأتیهم العذاب د هغې ورځې نه چې رابشي دوی ته عذاب فیقول الذین ظلموا پس وایي به ظالمان خلق ربنا اخرنا الى اجل قریب ای زمون پروردگارا مهلت را کمون تا رستو کمونگا هغه نیټې نږدې دی، یعنی لږ وخت مونږ ته صبر وکړه. نجیب دعوتک ونتبع الرسل مونږ به قبوله کو بلنستا او تابعداري به کوو د رسولانو، تا د رسولانو تابعداري به وکړو، ستا حکم هغه به مونږ منو. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا ممکن ای زمون پروردگارا ابصرنا وسمعنا مونږه هر څه ولیدو، هر څه یې وسواوري، فرجعنا پس خدای پاک مونږه دې دنیا ته بیا واپس نعمل صالحا مونږ به نیک عملونه وکړو. انا موقنون یقینا مونږ یقین لرونکي. نو دغه شانتي دوبه الله پاک ته دا فریاد او دا आवाज شروع کی، لیکن دا الله پاک دا طرف نه بدو ته یو جواب میلاو شي.
اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال آیا نوی تاسو چې قسمونه خوړل تاسو من قبل مخکې د دې ما لكم من زوال چې نشته تاسو لره سفنا تاسو چې په دنیا کې وای په تاسو باندې چې الله پاک کوم خوشحالي او راحت راوستیو په هغه ټیم کې تاسو د الله پاک رټ څنګه چیلل د الله پاک د قوانینو تاسو څنګه خلاف ورزي کول تاسو د هغه دنیاوي لګي خوشحالي او د نعمتونو په وجه باندې څومره مغرور او څومره متکبر و تاسو به څومره ظلمونه کول تاسو ته چې بد الله پاک یا د هغه د حبيب صلی الله علیه وسلم خبره کیدا په تاسو به څومره بدلږي تاسو به هغه انسان ته بیا په کم نظر کتل تاسو به د هغه انسان په باره کې رویه څنګه و او تاسو ورته نه چې مړه ځان دې مولا جوړ کړی موږ ته دار څه پته ده بیا به ګورو الته دا د دې خبرې نه دي څوک د آخرت نه راغی چې دا خبرې وکړي او خبر شو ځان دې خلکو کار کتلی څوک وایي دې مولانو ځان نه کار کتلی الله پاک ورته وایي اولم تکونوا آیا نه وایي تاسو اقسمتم من قبل چې ردینه مخکې به تاسو قسمونه خوړو ما لکم من زوال چې نشته تاسو لره سفره دا هر څه خو ستاسو دي مړه د کلي مشران تاسو یې خانان تاسو یې اثر رسوخ والا تاسو یې بدمعشان تاسو یې تاسو نه به څوک تپوس کوي چې څه یو زړه غواړي الله پاک وایي واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت دا الله پاک په نوم به تاسو قسمونه خورئ او پاخه پاخه قسمونه او دا خبره به کوله لا يبعث الله من يموت چې مرګ نه وروسته بیا را پاسېدل پکې چاره وستې دي مړه دا دومره مړه شو چېرته د موږ د نیکونو د زمانې نه موږ څوک ونه لیدو چې بیا را پاسېدل دوی به کله دا خبرې کوي چې بیا به را پاسې او تپوسونه به کېږي دا به کوم ځای کې دا قصې الله پاک وایي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم اوسېدلي وایي تاسو په اوسېدو د زیږونو د هغه خلقو کې ظلمو انفسهم چې هغو په خپلو ځانونو باندې ظلمونه کړي یعنی ستاسو نه مخکې چې کم خلق تیر شوي چې عادیان سمودیان دغه شانتې لوطیانو د شعیب علیه السلام قومو د نوح علیه السلام قومو دا غینا علاوه فرعونیانو یا نمرود او شداد وغیرہ داخلکو یا ستاسو په مخ کې ستاسو په علاقو کې ستاسو په زیګونو کې ستاسو مشران ستاسو نه مخ کې په دغه زیګونو کې آباد هغه چی شو دا غوهم ډېر لوی دعوی او طاقتونه هغه لهم الله پاک صحتونه بدنونه ورکړي هغه لهم الله پاک مالونه ورکړي هغه چی شو تاسو د هغونه عبرت نه لئ کوم چې ظلمونه کړیو کوم چې نافرمانیانه کولې د هغه سره مونږ سکار کوم چې زما خبره منلی و مرګ هغه له هم راغلو لیکن د هغه سره زمونږ رویه او طریقه سره وتبين لكم او کارشی و تاسو ته معاملې د هغه کارشی و تاسو ته حالات د هغه داغو واقعات تاسو تخکار شیو او تاسو ته بیان شیو کیف فعلنا بهم چې مونږ داغو سره څنګه کار وکړو څه انجام داغو شو وضربنا لكم الامثال او بیانو مونږ تاسو ته مثالونه یعنی دغه خلق دغه قومونه دغه نافرمانه ظالمان دغه مغرور متکبر خلق دغه د الله پاک رد او قانون چیلنج کون کی خلق او په دغه کې هغه خلق هم چې هغه د الله پاک خبره منله دغه تاسو ته پته ور د مثال پیش کړو او بار دا واقعات د بیانېدو تاسو دغه نه څه عبرت
وقد مکروا مکرهم او یقینا تدبیرونه کړیو دو تدبیرونه خپل وعند الله مکرهم او د الله پاک سره تدبیر د دو یعنی بدله د تدبیر د دو دوله الله پاک د دو د تدبیرونو د فریبونو د دو د دوکو بدله ورکړي دو د اسلام د مسلمانانو خلاف کم کم قسم حربي استعمالول کم کم سوجونه او فکرونه دو کول په کمو کمو سازشونو باندې دو د اسلام مقابله کوله او د اسلام خلاف دو د ختمېدو سازشونه کول لیکن الله پاک د دو د هغه مکرونو او تدبیرونو بدله دو لسنګ ورکړ کمخ کی تاسو د مشرکین په باره کې چې کله الله پاک مسلمانانو له لږه غلبه ورکړ او په اسلام کې کسان داخليدل شروع شو نو يهود دو یو انتهایی خطرناک چال وچ الله پاک وی وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار یو ډل ردون داسو چې هغه خپل کسانو ته ویل د څه چلې چې ردو دا ډله او دا جماعت ورو سوا کیږي د دې د مخنیوي د پاره طریقه دا چې تاسو چې کم پوها خلک د اهل کتاب د خلقو په تاسو باندې اعتماد دی چې یار دا د آسماني دین نه خبر خلک نو دغه خلک ولګي آمنو بالذي ایمان راوړی په هغه سباندی چې په دو باندې نازل شوی دی وجه النهار د ورځې په اوله حصہ یعنی سحر ټیم ایمان راوړی ردو سره ملګری شي نو چې تاسو ردو سره پاتې شئ نو ردو دا کسان وایي چې یاره او ګوره کړه دو ته پته نه وه خو چې پته ورته ولګېد او ایمان یې راوړی وکفروا آخره او چې کله دا ورځ بیا تیریږي تاسو په دو کې دنه پاتې شئ خلک هم په تاسو باندې مطمئن شي نو وکفروا آخره بیا د انکار نو دغه خلک په غلط فهمۍ کې لاړ شي دوکه بشي چې یاره که دا دین حق وي حدود ته چې پته نه و د هغه زیږون نه پسې راتلو دین قبله خو چې دنه راغلو حالات ولیدو په خپله او دو خو پوه او موږ خو ناپوه خلک نو چې دنه حالات ولیدو نو دو خو د آسماني دین نه مخکې خبردارو نو په دې کې ورته حقوالی ښکاره نه شو ځکه چې پوه خلک نو په اخره کې به انکار وکړي لعلهم یرجعون د دې دپاره چې ردو د خپل مسلمانان کم چې نوي مسلمانان شوي دي او لا مضبوط ندی په ایمان کې او بل دا چې یاره خبر هم ندی پوره د دین نه دو به هم دو کشي ستاسو سره به واپس راشي حدود جماعت په دې طریقه کم شي کنه ډلې سیوا فرعون دغه شان نمرود هغه کمی حربي استعمال کین الله پاک وای وعند الله مکرهم الله پاک د دو د تدبیرونو بدله هغه د الله پاک سره ودولې وکړه وان کان مکرهم اگر چې وو تدبیر ددو یا تدبیرونه ددو لتزول منه الجبال چې هغه او خوځي د خپل زیګینه غرونه دومره خطرناک تدبیرونه او حربي او سازشونه دو د دین خلاف جوړ کړو لیکن الله پاک پاغي کې دو کامیاب نه کړو او د قیامت پورې به الله پاک کامیاب بس دو په قیامت پورې په دغه سوچ او فکر کې خوب بردو حرامي چې دا دین به څنګه ختمو مسلمان به څنګه ختمو د الله پاک دا قانون به څنګه ختميږي په مقدس مکه باندې دا قال الله قال رسول ولا خلق یعنی طلباء علما دا مدارس دا مساجد دا به منګه څنګه ختم لیکن الله پاک وایي چې دوی په دې کې چرته هم کامیاب نشي ټیک ته چې په دنیا کې با مسلمان ته وقتی تور باندې نقصان ورسي لیکن په خپل حربو کې به کامیاب نشي او اخر انجام د دوه هغه به د تباہی او د نقصان الله پاک دې د مسلمانانو حفاظت ولا تحسبن الله او ګمان مکو په الله پاک باندې غافلا انا خبر عما يعمل الظالمون
دا هغه کارونو په باره کې چې ظالمانی کوي انما یقینا یؤخرهم مهلت ورکوي دوی ته لیوم هغې ورځې ته تشخص فيه الابصار چې قراغې به پاتې شي په هغې کې سترګې مهطعین منډې به وهي مقنعي رؤوسهم اوچت کړي به وي سرونه خپل لا يرتد الیهم نه به واپس کېږي دوی ته طرفهم نظرونه د دوی وافئدتهم او زړونه د دوی به هوا الوتي وي یعنی خالی به وي د فیصلې او د سمج دینه به زړونه خالی شي پوهه به په زړونو کې وانذر الناس وير وخلق يوم يأتيهم د هغې ورځې نه چې رابشي دوی ته العذاب عذاب فيقول الذين پس وای به هغه کسان ظلموا چې ظالمان دي ربنا ای رب زمونږه اخرنا مهلت راکې مونږ ته الى اجل قریب نیټی نزدې ته نجیب دعوتک قبول بکمونگا بلنستا ونتبع الرسل او تعبداری بکو در رسولانو اولم تکونو یعنی دو تبعوه دیش آیا نوی تاسو اقسمتم قسمون خورل تاسو من قبلو مخکد دینا ما لکم چنشت تاسو لرا من زوال سپنا وسکنتم او اسیدری وی تاسو فی مساکن الذین فزیونو دهاغ کسانو کی ظلموا انفسهم ظلمی کڑاو پخپلو زانونو وتبین لکم او کارشوی د تاسو ته معامله ده کیف فعلنا چې سرنګ کار وکړو مونږه بهم داغو سرا وضربنا لكم الامثال او بیانو مونږه تاسو ته مثالونه وقد مكروا مكرهم او یقینا تدبیرون وقلدو تدبیرون خپل وعند الله مكرهم او دا الله پاک سره جواب د تدبیر ددو وان كان مكرهم اگر چو تدبیرون ددو لتزول منه الجبال چې اوخوځوي د خپل ځګونو نه غرونه یعنی دومره غټ غټ تدبیرونه کول دویمه معنی دا ده وان کان مکرهم اگر چې نو تدبیرونه د دو لتزول منه الجبال چې هغه اوخوځي د خپل ځګونو نه غرونه یعنی دو په خپل ذهنونو کې غټ غټ تدبیرونه کول حلال کې د الله پاک قانون او فیصله خو ډیره لوی خبره ده یو معمولی د الله پاک مخلوق چې هغه یو غر دی ردو په تدبیر خو غر د خپل ځګنه دوه خوا کولای نشي د الله پاک فیصله به څنګه